د سرخیپ له زندان څخه ژوندون تلویزیون داسې معلومات او د بندیانو ویډیوګانې ترلاسه کړي چې ښیي بندیان پکې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. څو ورځې وړاندې د سرخیپ له زندان د نشه یي توکو برخې ټولو بندیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی و او ځینې خپلې خولې په فولادي سیخانو او تارونو ګنډلې وې. دغه بندیان چې شمېر یې تر 800 څخه زیاته وړي د بلاک قومندان او نور ساتونکي ورسره په دې خاطر ناوړه چلند کوي چې پښتانه دي. دوی زیاتوي قومندان یې شکنجه کوي، لمر ته د وتلو اجازه او پر وخت ډوډۍ نه ورکوي او په ټوله کې سپک او نه انساني چلند ورسره کیږي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي فریده کوچۍ له زندان څخه لیدنه کړې، وایي چې یاد زندان کې له بندیانو سره ظلمونه او ناوړه چلند بوږنوونکی دی. یوه ونې تیریږي چې ژوندون تلویزیون او د مشرانو جرګې غړي فریده کوچۍ د کورنیو چارو وزارت پر رسمي امر سره هڅې کوي چې له سرخیپ له زندان څخه لیدنه وکړي او هلته د بشري او انساني حقوقو خلاف ظلمونو څخه ځان خبر کړي، خو د لیدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یاد زندان د بندیانو د ناوړه وضعیت یو ځورونکی اړخ دا دی چې د ټولو بشري حقوقو او انساني همدردۍ خلاف ګڼ شمېر زندانیان زیات عمر لرونکي او د کم عمر لرونکي بندیان لري چې دغلته یو ځای د بند شپې سبا کوي او داسې ادعاوې هم شته چې د ګڼو زندانیانو د بند موده هم پوره شوې، خو هیڅ څوک یې پوښتنه نه کوي. دوی وایي موږ ته تاسو سیخان مه تېروئ، د خپل حق پوښتنه مه کوئ، د خپل حقوقو پوښتنه مه کوئ، د فرمان خبره تاسو مه کوئ چې زما رتبې ته زما هغه ته صدمه رسیږي. شیخان 116 نفر تېر کړي ولاړ میدان ښار ته رسولي. راغلل چې څنګه راغلل تاسو ولې اعتصاب کړی، ګاز یې وپاشل، وروسته ډانډو سره راننوتل. موږ خالي سلا غونډې داسې کړه چې سم یې ښه برابر کړه، ګوډه او ماتې کړه. 25 نفره دې اتاق ته هم له پاسه یو ګوره شتل دې بنګه بسترې اخیستې بشتې کړې، هر څه ګډ وډ کړه. زندانیان که څه هم په خپل جرم او د بند په موده اعتراف کوي، خو د قوم او پښتون په نوم ځورول کیږي او د دغه ځای د مسؤلینو د زور زیاتي څخه سر ټکوي. دوی له حکومته غواړي چې خپل اړوندو ولایتونو ته انتقال شي. منیت مادي لپاره موږ اعتصاب کړی دی، موږ نه د حکومت سره بدمعاشي کوو، موږ قانوني بندیان وو، موږ قانوني اعتصاب کړی دی، موږ سره ظلم شوی دی، زموږ نفر یې وړي دي، وهلي دي، ټکولي، پر موږ یې ګاز پاشلي دي. ما ته داسې د جمهوري امضا راکړې ده، ډاکټرانو جواب راکړی ده چې صبر علاج کې ته خوش شه. د ما ورسره ور ضمانت غواړي، زه نه ضمانت لرم، نه پیسې لرم، نه شی لرم، بس د خدای درته پروت یم دلته. 4 مسل دولت طلب داریم. برادر این ما 8 سال قید داریم، این 3 سال تمام با زندان هستیم. این 4 روز پیش هم دوسیه ما رفته به خانه ما را جلو نمیکنه برادر. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي فریده کوچۍ چې یوه ونه یې له زندانیانو د لیدلو هڅه وکړه او غوښتل چې له ژوندون تلویزیون سره په ګډه دغه زندان وڅاري، خو اجازه ورنه کړل شوه. وایي دغلته له زندانیانو سره چلند د اندېښنې وړ ده. دوی وهل کېږي، ټکول کېږي، څوک د وهلو حق نه لري چې بندیان ووهي او د بندیانو سره ډوډۍ یې سمه نه ورسېږي. دوی زه دا پر حکومت باندې غږ کوم چې حکومت دې بحث خاص وکړي. زه پر حکومت باندې نیوکه لرم، پر دې نیوکه لرم چې تر رئیس جمهور پورې دا خبره ما ورسوله او دغه عریضې مې ورسولې چې رئیس جمهور لا په قصه کې نه دی، تر دغه د طیاره والبځي حالت دې ګرده ونیسي مړه دې کړي. خپل په مابین کې پښتو پارسي ده او درګرده بندیان ماته زنګ وي څه دی چې دا پښتانه دي، دا پښتانه دي چې مریم پښتانه دي، چې مځکې غصب کېږي هم پښتانه دي، چې غرو ته خېږي هم پښتانه دي. نو تو خدای پښتانه څنګه کلنګک ونه کړي، څنګه دغه ونه کړي، پښتانه ته هېڅوک امنیت نه ورکوي. موږ پښتو پارسي تعصب نه لرو. زه یو د پاکستانو، د ایرانو، د امریکیو، د روسو د دغو سره تعصب لرم. هڅه مو وکړه چې له زندان څخه د لیدلو پر مهال د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو له خبرو څخه یوازې ډډه ونه کړه بلکې له بندیانو سره یې هم خبرو ته اجازه رانه کړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د مشرانو جرګې لخوا یو پلاوی ګمارل شوی و چې د سرخیپ له زندان څخه لیدنه وکړي. د پلاوي د موندنو له مخې ویل شوي چې یاد زندان د 2000 کسانو لپاره جوړ شوی،
خو اوس پکې 1850 بندیان له 6 کلونو راهیسې له نامعلوم برخلیک سره مخ او د محکمې حکم ته په تمه دي.